کتونکو زه دا ټیم موجود یم په تحصیل تنګي د تانه مندني مخې ته دلته علاقایي عوام راوتي دي او د مندني تانې مخې ته پرلت غځولی دی. دلته ویل کېږي دا چې د مندني یو هلک او هغه د قرآن شریف بې حرمتي کړې ده، قرآن شریف یې سېزلی دی. په هغې باندې علاقایي خلکو هغه نیولی دی او بیا پولیس هغوی نه په خپل حراست کې اخیستی دی او تاڼې ته راوستی دی. په دې کې د علاقایي چې کوم غیور عوام دي هغوی راغونډ شوي دي او هغوی دغه یو مطالبه کوي چې موږ ته دغه ملزم چې کوم دی، دغه ظالم چې کوم دی، دا موږ ته په حواله شي او ناوړې پیښه چې مخې ته راغلې ده د دغې سزا به موږ په خپل لاس باندې ورکوو. راځو به موږ به د خلکو سره خبرې کوو چې د هغوی څه مطالبات دي. زما صابر شاه نوم د شیخانو باړیبند خیرګل میکلي سره تعلق ساتم. حادثه خو داسې راغلې وه چې سهار موږ راپاڅېدو، مطلب نو په کلي کې دا یو خبر کېدو چې د پوجي د تلې سره چا قرآن مجید شهید کړی دی. په هغې کې بیا زموږ یو دوه درې ملګري داسې وو چې مطلب هغوی به دې هغه کې لږ مخکې راغلی او تاڼې والې ته اطلاع ورکړله. دا کم کس دی چې دی په خپله باندې زموږ په کلي کې غم شوی او هلته مطلب هغه د قبر کنستو دپاره تللي وو. خو لنډه دا چې هغه دا وایي چې دا کومو ځای کې د قرآن مجید شهید شوی دی نو دا زما د ورور د تلې نه راغېستل شوی دی. په هغه تله کې هغه ځان له یو طاق شان ساز کړی چې په هغې کې نور کتابونه کوم چې دنیاوي کتابونه دي د هغې نه علاوه اخبار وغیره او بله خبره پکې دا چې دا قرآن مجید به ورسره و. بل دا کم تلاوت لپاره به هغه ځان ساتو. بله خبره دا کم کس چې دا کار کړی نو دا په دغه تېره شپه باندې زموږ د کلي یو بخاري دی هغه وبخار کوو. هغه وایي چې دا په کوم ځای کې د قرآن مجید شهید کړی دی نو دا سړی ما دلته په کټ کې مطلب 2 وارې زه په لختي باندې راغلی یم دا ما لیدلی دی. بیا د دا کار یا د شپې کړی یا سهار کې د وخته، خو په هغه ځای کې مطلب څه ناسې ایره پرته وه او پرځې د قرآن مجید داسې موجود و چې په هغې باندې د قرآن مجید هغه آیاتونه و. بیا خبره پولیسو ته م اطلاع راغله، اف آی آر هم پکې وشو، پولیس هم لګیا خپل انویسټیګیشن یې کوو. زموږ د کلي والا ته هر سړی مطلب څوک په موټر سایکل باندې او چا په سایکل باندې، خو بس کوشش یې کوو چې دا کس مونږ ګیر کړو. خو د دې نه مخکې دا لږ سهار تقریبا 7:30 بجو ټیم کې زموږ په کلي کې یو کس د تنور د روټو کار کوي، د هغه څه میلاو شوی. هغه ته ویلي چې په ما باندې چای وڅښه او روټۍ را باندې خوري. هغه وایي چې دا یو نارمل کس دی او پښتو مطلب علم خو نشته، خو کوم زبان چې دی پنجابي زبان هم وایي او په خپل زبان ویلو سره مطلب څه ناسه د انګلیش الفاظ هم استعمالېږي. بله خبره ده چې دا کوم هغه شلوار اچولی نو د تلې نه هغه شلوار هم وړی بلیک کلر کې دی، لکه صرف شکل یې چینج کړی دی، د لیوانو شکل یې ساز کړی. کپړې به زم څخه واچوم چې کېدلې چپړې به زم پخ کوم. دلته نوره فیملی د هغه نشته فلحال. مطلب اوسه پورې چې کوم انویسټیګیشن د پولیسو والا کړی دی یا مطلب زموږ د کوم مقامي خلک دي د نشې په حالت کې یو کس شي که نه او دا کم کار چې ده کړی دی نو دا واجب القتل دی. که دا مثال طور پیدایشي دا منټلي د ده به مطلب خپله څه فیملي په ده باندې باقاعده یو سټیکر لیکل شوی. بل زه به دا خبره وکړم موږ خو ټول د چارسدي اوسېدونکي زموږ د مندني علاقه ده، که په چارسده کې لیونی هم ګرځي خو یا به مثال طور د شکور لیونی به یا به د مندني او چې داسې د یو کور نه یو لیونی لاپته شي باقاعده په لوډ سپیکر باندې اطلاع وشي. احتجاج شوی کوم پرلت غځېدلی دا د کوم وخت نه غځېدلی دی او اوس عوام څه مطالبه کول غواړي؟ احتجاج خو صرف خلکو په دې وجه باندې کال کو چې پیله کله پولیسو دا کس ارسټ کړو، مطلب موږ څه کسانو نیولي او هغوی پې ګزارونه هم کړي خو بیا پولیسو په خپل لاس کې واخیستو. بیا دوی دلته راوړو تاڼې ته. د تاڼې نه وروسته پکې بیا دا خبره وشوله چې زموږ څه ملګري دلته تاڼې ته راغلل. لکه سهار کې چې کوم اف آی آر شوی و دوی څه دا خبره شوې وه چې موږ به خپل کوشش پوره نه پوره کوو، د مازدیګره پورې زموږ ټیم شو تاسو سره دا و موږ ګرفتاروو. خو زه څه د خلکو په مرسته باندې مطلب هغه ونیول شو چې پولیسو کله هغه دلته راوستو نو زموږ دغه مشرانو ته کوم چې د شمار د 7 مشران دي زموږ دا وویلی شو چې موږ به تاسو ته مازدیګره پورې دغه درکړو او سړی خو تنګي ته لاړی که نه. زه صرف دا ستاسو د میډیا په تر باندې دا یو مطالبه زه دا کوم چې زموږ په کلو کې مطلب دا دی چې د سوک سپېړې دغه وشي، هغې کې که پولیسو اف آی آر وشي وغیره مطلب هغه راشي دلته په تاڼه کې په ورځ د هغوی مسله نه ختمېږي. او دا مسله چې کوم ده نو دا یوازې نه زما ده، صحیح شوه چې ځان ته مسلمان وایي د نومي مسلمان دپاره دا یو غټه مسله ده او دا احتجاج به موږ د هغې پورې کنټینیو ساتو چې څو پورې دا کس موږ له راکړی شوی. چې دا ټول کسان راغلي دوی اوس وایي چې دا کس لیونی دی که نه، هلته په خپله چې کوم دی نو خبرې مبرې ترې وباسي او دا دغه کوي که نه. هلته کې ګوره بلاکونه پراته دا هغه چې کوم دی نه وړله د نور داسې هلته سیسټم پروت دغه نه وړله دا چې کوم دی قرآن مجید سیزو دا لیونی دی او بیا حکومت دوی چې کوم دی پولیس والا راوستی دلته کې ځان چې کوم دی ایښی دی که نه دوی ورته څه نه وایي دا لیونی دی. زه په دې ځای کې اوس کوم دی اوس په پېټرول لاړم او تیلې ورته چې دا څه کوي. زه دا ویل غواړم چې دوی وله سزا هسې نه ورکوي که نه نو موږ یې ورکوو، موږ ترې پرېږدو چې موږ یې وله بیا سزا ورکړو. اړه دا ویل کېږي چې دغه کس منټلي
ډسټرب دی منټلی ټیک نه دی خو عوام دلته دا وایي چې دغه کوم منټلی ټیک هم نه دی دغه د نور هم ډېر داسې کارونه چې هغه دغه ول نه کول موږ ته دا په حواله شي او دته به دغه سزا موږ په خپل لاس باندې ورکوو او عوام دا هم وایي چې زموږ دا پرلت به تر نامعلومه هغه ټیمه پورې غځېدلی وي چې تر څو پورې دغه کس زموږ عوامو ته نه وي میلاو شوی او دته موږ سزا په خپل لاس نه وي ورکړی